د پښتو کم عمره شاعر عادل ارمان د وړومبي شعري مجموعې قسم د مخکتنې دستوره د سوات په یو شخصي ښوونځي کې پای ته ورسېده. دغه دستوره چې پکې ګڼ شمېر سپین روبو او کشرانو ګډون درلود، د ارمان دا ګام یې ډېر وستایه. په دغه مهال څه شاعرانو په منظوم شکل کې ارمان ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او یو شمېر پوهانو د کتاب په بېلابېلو اړخونو رڼا واچوله. د سوات ستر شاعر حنیف قیس وایي: زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د یو زلمي شاعر چې 14 کلن دی، د 10م جماعت طالب علم دی، یو کتاب راغی او په هغې نه ښه خبره دا ده چې خلکو د هغه ډېره ډاډګیرنه او سلا افزایي وکړه. دا زموږ د پښتو د ادب دپاره یو نیک فعال دی. د پښتو لپاره په ټولنیزو رسنیو فعال نیازک خان وایي: د عادل ارمان خو 14 کلن ماشوم دی او دا خو یو ښه کاوش دی چې په دې دومره کم عمره کې هغه کتاب چاپ کو. بلا ملګري لګیا دي د شعر دغه کار کوي، لګیا دي د پښتو ادب دپاره. خو عادل ارمان هغه وړوکی انسان دی، په قد قامت باندې لوی انسان دی، خو په عمر په لحاظ باندې وړوکی دی او موږ ته هیله لرو چې دغې لارې ته ستړی نه شي. ډېر ملګري داسې راشي چې کتاب چاپ کړي او بیا دغې لارې ته ستړي شي. عادل ارمان خپله دغه کامیابي د خپل پلار او شاعرانو ملګرو په نوم کړه او وایي: خوشحاله ډېر زیات په دې یم چې په دغې مخکتنه کې زما والد صاحب په خپله ماته ناست و، زه یې واورېدلم، په خپله ما د هغوی د خولې نه دغه د ادب په باره کې زما دپاره څه لفظونه هم واورېدل. نو ډېر زیات خوشحاله یم. د کتاب په باره کې چې دی نو د هغې رسپانس هم ما ته ډېر زیات ښه میلاویږي، نو ډېر زیات خوشحاله یم. شاعران او ادیبان وایي چې په کم عمرۍ کې کتاب لیکل که څه هم لوی اعزاز دی، خو ورسره د ادب په لمنه کې ګټوره اضافه ده. وحید الله قرار، لیکوال .com، سوات.